نو په عملونو کې اخلاص. هغه مشهور حدیث ته اوس ته معلوم دی چې د جهنم اور به الله په 3 قسمه خلکو باندې ګرموي. دې د یېرې حدیث دی. د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی. هغه 3 قسمه خلک څوک دي؟ عالم، شهید یعنی د الله په لار کې مړ شوی، د الله په لار کې مال لګونکی. ډېر په اورېدو کې ډېر عجیبه ښکاري. ګوره چې یعنې جهنم ته اولني 3 کسان چې به ځي، هغه عالم یا یو روایت کې راځي قاري د قرآن، او دویم مال لګونکی، دریم د کافرانو په مقابله کې چې مړ شوی. ډېر عجیبه لګي. په هغه حدیث کې داسې دي چې د عالم او د قاري به راوستی شي، الله به ورته وایي څه دې کړي وو؟ وایي الله ستا دین مې زده کړی او خلکو ته مې ښو ستا د رضا دپاره. تلاوت مې کوو، قرآن مې زده کړی او تلاوتونه به مې کول، خلکو ته مې ښو ستا د رضا دپاره. الله ورته وایي کذبته، دروغ دې وایي دروغجنه. تا خو علم دې دپاره کړی و، خو دې خلکو ته دې دپاره چې لیقال هو عالم، چې خلک وایي چې پلانې ډېر تکړه عالم دی، لیقال هو قاري، چې خلک وایي دا پلانې ډېر تکړه قاري دی. وقد قیل، او خلکو درته ویلي مو، خلکو به درته مولوي صاحب وي، شیخ صاحب وي، مفتي صاحب وي، قاري صاحب به درته وي. ستا خو دا مقصد هغه دې حاصل کړی دی، ملایکو ته به الله وایي جهنم ته ورغوځار کړي. دویم هغه چې مړ شوی دی د کافرانو په مقابله کې، الله به ورته څه دې کړي وي؟ یا الله ستا د دین دپاره لګیا ومه، دومره لګیا ومه چې آخر به کې مړ شو. الله ورته کذبته، دروغ دې وي. تا خو دې دپاره جنګونه کول چې خلک ووایي چې دا بادر انسان دی. تا خلکو ته خو وقت قیل ویلی شي، الله و ملایکو ته وایي جهنم ته ورغوځار کړي. دریم هغه سړی چې مال یې لګولی، الله به ورته وایي څه دې کړي وو؟ یا الله ستا د راضي کولو دپاره مې شپه ورځ ستا د دین په لارو کې مال لګو. الله ورته وایي کذبته، دروغ دې ویلي وو، دروغ دې وویې. تا خو دې دپاره مال لګولی او قال هو سخي، چې وویلی شي دا ډېر سخي سړی دی، او ویلی شي و داسې خلکو به وایي پلانې ډېر سخي سړی دی. الله به ملایکو ته وایي جهنم ته ورګزار کړي. دا ډېر د یېرې حدیث دی. عمل خالص د الله دپاره ساته، بندګان پرېږده.